د میدان وردګو ولایت عامې روغتیا ریاست له لوري د واکسیناسیون نړیواله اونۍ ونمانځل شوه. مسؤلین وایي موخه یې ولسونو ته د واکسینو د ارزښت په تړاو عامه پوهاوی ورکول دي او په دې برخه کې د ښوونیزو بنسټونو، علماو او ولسونو همکاري اړینه بولي. څو نوع واکسینونه دي. دغه واکسینونه دي همدغه لپاره چې مخکې له دې نه چې یو سړی په مرض او یو سړی په مصیبت باندې اخته سي، نو دغه نه مخکې دغه جلوګیري دغه واکسین په ذریعه سره کیږي. زموږ په ټولنه او زموږ په دغه جامعې باندې صحي پرسونل باندې خصوصا په علما کرامو باندې زموږ تاسو په متنفذینو باندې سپینګیرو باندې زموږ غږ د تاسو له طریقه او دغه جلسې له طریقه دا دی چې دوی د واکسین د رضاکارانو د واکسین د بخش د مسؤلینو سره خصوصا د عامه روغتیا د ریاست او د عامه روغتیا د وزارت سره د واکسین په تطبیق کې همکاري وکړي. مسؤلین زیاتوي په دې ولایت کې په 7 روغتیايي مرکزونو کې د لسو هغو ناروغیو واکسین په وړیا او دوامداره ډول ترسره کیږي چې ډېری یې ساري او زیاتې خطر لرونکي دي. دغه لسو ناروغیو په مقابل کې موږ واکسین لرو. دا ډېر خطرناک ناروغي دي، اکثره ساري ناروغي دي. ډېر په اصطلاح که په څوک په دې مرض باندې اخته سي اول لا علاج دي، که علاج چې ډېر کذاب مصرف لري، نو په دغه موږ کولی سو چې دغه وروسته چې راځو موږ په دغه ولایت کې هر چېرته په هره منطقه کې د درې ګونو ستراتیژیو چې هغه مرکز ثابت ده، هغه اوتریج ساحه ده او د موبایل ساحه ده، په وړیا او مجاني توګه خلکو ته د واکسین په ښه توګه رسیږي. د یاد ولایت عامې روغتیا مسؤلین له ټولو ولسونو غوښتنه کوي چې د ناروغیو څخه د خوندیتوب په موخه د ماشومانو وقایې ته ځانګړې پاملرنه وکړي او پر وخت یې واکسین هم کړي.